दुनिया के और सुमरा मुश्किलात चे दर बांधे राशि, या अजीजो या अजीजो या अजीजो या अजीज, दा वजीफा द्रे ورځې وکړه په څلورمه ورځ ګوره چې هر مشکل دی خدای به حل کړي. یو دعا یاد کړئ دا هر وخت وایي چې اللهم استرنا بسترک الجمیل، خدایا خپړ درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو من دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو ذمہ. یا عزیزو یا عزیزو یا اے د ډېر لوی غلبه او د قوت مالک خدایا، ستا د قوت مخ کې زما مشکل څه شي دی؟ دار وخت مونږ خو خدای معشوقه ده او معشوقې ته عاشق هر وخت په جړا خوند کوي. کدا څه نه ده، خدای محبوب دی، معشوق دی او د عاشق سړي هر وخت خدای ته او معشوقې ته جړا چې ده خوند، هر وخت چې خوله دې واده کړي ورته جاړې، شکل د جړا دې جوړ کړي، هر وخت لګیا اوس. اے الله تاسو مونږ څه دعاګانې دي، زمونږ څه دوا ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا به داسې وه چې لاسونه به دومره اوچت که چې د دې ترخونو سپینوالی به صحابه ولیدو، دومره لستوڼي به لوی نو په لستوڼو کې دننه صحابه به د ترخونو سپینوالی ولید، دومره به لاسونه اوچت. مونږ خو داسې کړي که یا زمونږ د متن معتبران خو داسې دوا کوي که نه تاسې چل. یو وظیفه درته خیم ټول واورئ، دا مولانا د هغې شاګرد دی، سبق دی ویلی دا د هغه شاګرد دی. د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانې، تاسو وایي روټۍ پسې مونږه منډې وو که نه. زه ورغلم چې صوابی ته به لاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې نو تلم به نه. ورغلم مالجي دعا راته وکړئ، ویل یو بل شی درته ښیمه چې عمر له بېغمه ګرځې، عمر له مالو ښایي جي. ویل د مازدیګر مانځه نه رستو 100 کرتې یا وهاب ووایه، هر شی به تا پسې منډه وی، رزق بم تا پسې منډې وی، پیسې بم تا پسې منډې وی، خلق بم تا پسې منډې وی. مازدیګر مانځه نه رستو 100 کرتې یا وهاب. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا، یا نادان ځان د محمد د چمن ګل کا. رستو که کارونه د دنیا عشق اول کړه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. والله رحمان بابا وی په خایس زما د یار ندی خبر سوک، په خایس زما د یار ندی خبر سوک، که خبر شي پرې بندي دغه در سوک. زما د یار حسن چاته معلوم نه دی، که زما د یار حسن چا وکتو په خدای مې دې قسمی که دا در سوک پرې. که تاسو د جناب محمد رسول الله حسن وکتو تاسو دوا په کار ده. ما یوازې حسن کتلی څه کې قسم په خدای چې په خوب کې راغاړې وتیم دی. دا زما استاد مولانا عبداللطیف صاحب د ډبګرۍ د کوټې په دروازه کې ولاړو او ده به اجازت کوله خلکو ته چې زه دننه لاړ شئ. چې زه ورغلم ویل زه برادره دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. چې ورغم رسول الله دواړه لاسونه داسې کو ما ته راغاړې وته، چې هغه راغاړې وته تر راغې او تر ننه ما ته پته ده. د غرغشتو مولانا صاحب ته لاړم، مال اخر وخت یې جي بیمار یې مرګ ژوند پته نه لګي، دعا راته وکړئ. دا ګوته یې داسې لمده کا په توکاڼو زما دې خوله کې وواله. ویل زه په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. همدغه خبره ده. پاکستان کې د حق او د ناحق پته نه لګي. په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه وایي. همغه چل دی که نه دی؟ پنځلې مين درته وکړو څه وایي نه. کار دا دی چې دا ټول په ما راټوپ کوي او مړ مې کوي. عزیزانو هیڅ کمال را کې نشته،
हो یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بیریا. دا اولیاء په مجلس کې یو 15 منټه کېناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. نو دا اولیاء او د بزرګانو قدم بوسی می کړی دا او الله مې دې په دې او دس کې باقی وساتي. د پاکستان د حکومتونو نه مې د ترغه خدای لري لري چې تر څو پورې د دې ملک قانون قرآن شوی نه چې د لارډ میکال قانون د پاکستان قانون وي. زه د پاکستان په هر حکومت لعنت لګم، په هر حکومت که زما د پلار ولی نه. تاسو پوه شئ په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ د لارډ میکال قانون رسخت کی او د دې ملک قانون قرآن او حدیث شي. ٹھیک شو؟ الله دې توفیق راکړي او خدای دې دا ملک کې سلور قسم رکی. سلور ملیان، پیران، سرمایدار او لیډران. دا سلور د خدای مړکی. دا ملک بیله د سړي د زامنو ملک. د لیډرانو جنگ د حکومت سره په ایمان یا په ټپي کني چې ته کوش او ټپي مال راکا. هر یو وایي چې زما د دعای شملې خوږې دي اگر که د 100 کالو شملې ولې نه. نو زما عزیزانو اوس یو خبره ورته کوم. کوم خلک چې د چا بدي شي د هغې مخ ته ګوري، ما ته ګورئ هلکه، څوک چې د چا بدي شي د هغې مخ ته ګوري نه ټول وایي لاس یې چت کوي. څوک چې د چا بدي شي د هغه مخ ته نه ګوري. شیخ هم بدي شي که ټیک ده، ټول به اوس داسې وځئ دې خوا به نه ځئ او نه به یې مخونو ته ګورئ. یا خو وګورئ پټ غوندې درته وایم که یو کال تاسو د هغې بولس ته ورنشئ قسم د خدای ګویاروي دې خمیزه تاسو ګرم کړي. ٹھیک شو؟ ټول به کم خوا ځئ؟ کم خوا دعا وکئ اللهم احسن عاقبتنا فی الدین واجرنا من خزي الدنیا. صلی الله تعالی علی موسی علیہ السلام چې د زکات اعلان وکړو نو قارون ولا څه چل جوړ کړي چې ښه زه به دومره لوی زکات اوس ورکوم چې بیړه مې غرقه شي. نو یو ښځه یې مسلاتي کړه چې موسی علیہ السلام چې تقریر کوي او ښه په جوش کې راشي نو تر پاسه وایي د دې موسی خبرې ما اورئ د بیګا ما سره بدفعلي کړې. موسی دا سازش د خپل تره زوی قارون جوړ کړي. خزه په مجلس کې کېناسته، موسی تقریر کوي، دنیا ناسته ده، خزه راپاسې ده په دې اراده چې په موسی الزام ولګو. خو چې راپاسې ده او د خولې نه بې اختیاره ووته چې لا اله الا الله موسی کلیم. وخلق واورئ ما سره یو بکس د اشرفو یو دعا یاد کوي دا هر وخت وایي چې اللهم استرنا بسترک الجمیل. خدایا خپړ درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو من. دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو ذمہ